الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د فوائد مکیه په آخر کې درې موضوعات ته پکې اشاره شوې وه چې یو د بسم الله قضیه وه چې هغه پرون په هغې باندې تفصیلي خبره وشوه. دوهمه چې دا د غنې او د نون مخفا په اړه باندې ده. په دې کې ځینې سوالونه پیدا کېږي نو هغې واضحه کړي. اوله خبره دا ده چې غنه د خیشوم یعنې د پوزې آواز ته وایي. غنه ویل کېږي هغه آواز ته چې د پوزې د لارې نه راوځي. کله کله موږ یو آواز راباسو چې هغه د غنې په شان وي خو غنه نه وي، ځکه غنه نه وي چې هغه پوزې ته نه وي ختلي. غنه هغه آواز ته ویل کېږي چې هغه د پوزې د لارې وځي، لکه من یقولو. اوس په کله کله موږ د من یقولو په ځای باندې وایو چې من یقولو، اوس من دا ګوره آواز اوس پوزې ته نه دی ختلی. دا په اورېدو کې کیدای شي چې غنې څه اگر که په اورېدو کې معلومیږي د غنې آواز پوهه کې راتلی شي چې دا د پوزې ته ختلی ده او دا پوزې ته نه دی ختلی. هماغه خبره کوي چې نو پوزې ته چې کوم آواز وکړي چې هغې ته غنه ویلی کېږي او دا په ټولو حروفو کې د ادا کېدو امکان لري. خو په میم او نون کې په لازمي توګه دغه صفت موندلی کېږي، یعنی هر حرف آواز پوزې ته ختلی شي. خو هلته خو نور کې خو چې وخېږي غلطېږي که نه، او دې ته باید لازمي دا صفت پکې راوستلی شي. که دا را نه شي نو دا حرف بیا ناقص کېږي، بیخي کله کله د منځه ځي. خو په میم او نون کې په لازمي توګه دغه صفت موندل پکار دي. او کله چې دا دواړه حروف یعنی میم او نون مشدد یا مخفا یا هم مدغم بالغنه وي، نو په هغه صورت کې دغه صفت علی وجه الکمال موندلی کېږي چې مشدد وي او مدغم وي خو مع الغنه وي، یعنی ادغام مع الغنه وي. په دې کې دغه غنه چې دی نو دا په علی وجه الکمال یعنې په اعلی درجه باندې یا صفت زمانی چې ورته ویلی کېږي. که نه موږ ویل چې غنه په دوه قسمه ده، یو آني ده او یو زماني ده. نو د غنې په صورت کې او د تشدید په صورت کې چې دی نو دا بیا نو هغه زماني برخه چې دی نو په علی وجه الکمال چې هر څوک په دې باندې پوهېدی شي چې دې کې هغه شته غنه شته. خو که چېرته دا مشدد هم نه وي او مدغم هم نه وي مع الغنه نه وي، نو بیا هلته کې دې کې غنه موجوده وي خو هغه ډېر کمه درجه وي، هغې باندې هر څوک نه پوهېږي، هغې د مراد هماغه غنه یې آني ده. په دې حالاتو کې خیشوم داسې رول لوبوي چې له دې صفت پرته د نون او میم حرف هیڅ نه ادا کېږي. یعنې که چېرته د غنه آني پکې نه وي، هغه کمه برخه د غنې پکې نه وي، نو هیڅ امکان نه لري چې دا حرف دې څنګه شي ادا شي، هغه پکې ورکېږي او ته مجبور او مکلف یې چې آواز پوزې ته وخېږي. لکه مثلا الحمد لله رب العالمين. عالمين دلته اوس نون معلوم نشو، نو دلته په هغه وخت کې معلومیږي چې د آواز لږ غوندې چېرته لاړ شي خیشوم ته. عالمین دا آواز اوس شي ده دا د غنې ده. اوس دلته غنې زماني نه ده، ډېر کم مقدار ده. نو په دغه وخت کې که د ستا دا پوزه بنده کې دغه هم شی پکې نه راځي، نو دا دې کې د خیشوم رول ده چې آواز مطلق خیشوم ته لاړ شي، نو هغه غنې آني برخه پکې څه کېږي پیدا کېږي. او که هلته زمان او وخت ونیسي نو هغه بیا زماني کېږي، نو یا به ادغام مع الغنه وي، یا به نون او میم څه شی وي مشدد وي، یا به مدغم حالت وي، یا به مخفا حالت وي د غنې سره. چې له دې صفت پرته د نون او میم مخرج هیڅ نه ادا کېږي، یا که ادا هم شي نو په ناقصه توګه به وي. په همدې خاطر قراو لیکلي دي چې په دې حالاتو کې د نون او میم مخرج خیشوم دی. په دې صورت کې به څو اعتراضونه وشي. د نون او میم مخرج وایي خیشوم ده. اصل مسایل دغه اوس بیانې، خو صورت د مسلې دغه ټول کتاب په مخې باندې لګېدلی دی چې غنه او آني او زماني او څه. لومړی دا چې وایي په ټول صفات لازمو کې دا خبره موندل کېږي چې د دې حرف پرته هیڅ نه ادا کېږي.
نو آیا د هر حرف مخرج بیان شي او مخرج بیا بدل شي؟ نو دا غونه که موږ به راوستل غواړو په هر حرف کې راتلی شي، پوزې ته اواز ختلی شي. نو دلته به څه کېږي؟ نو آیا د هر حرف مخرج بیان شي نو بیا مخرج بدل شي، یا دا چې دوه مخرجونه یې ولیکل شي، یو مخرج به د حرف د ادا کېدو په صورت کې وي، یو مخرج به د خیشوم ته د ورتګ په صورت کې وي. نو دې ځواب دا دی لکه څنګه چې په ټولو مخرجونو کې د غنې مخرج جدا دی او بیانولو ته هم هېڅ ضرورت نشته. معلومه خبره ده چې غنه ده او مستقل مخرج لري، د حرف سره څه تړاو ورته نه دی ورکړی، پرته له نورو صفاتو څخه چې هغه له هغو مخارجو سره تعلق ساتي له کوم څخه چې هغه حروف راوځي. د نورو حروفو خپل مخارج ښودل شوی ده او د غنې دپاره خپل مخرج ښودل شوی. یعنې میم او نون خو خپله مخرج لري که نه لري؟ یعنې موږ به دا وایو چې دې لپاره دوه مخرجونه راولو؟ نه، کوم ځای نه چې حرف ادا کېږي او مغه یې مخرج ده. خو د غنې په صورت کې چې که غنه ورسره کېږي نو خیشوم هم د همغه مخرج سره یو ځای، یعنې دواړه هم حرف ادا کېږي هم ورسره آواز یې کوم ځای نه چې ادا کېږي او همغه آواز یې بیا د خیشوم ته خېږي، نو په دا وخت کې مخرج به یو وي، مشکل به نه وي. حالاتونه کې ورسره آني او زماني پکې منځ کې راځي، غنه ده، نور پکې تشویش خبره پکې نشته چې دې دپاره موږ دوه مخرجه ثابت کړو. دویم دا چې نون مشدد او مدغم بالغنه او میم مطلقا، یعنی مشدد وي که مدغم مطلقه چې میم وي که نه، که هغه مشدد وي که مخوای، په دې صورتونو کې له اصلي مخرج څخه وځي، د مخرج بدل خو پکې نه معلومیږي. د دې ځواب دا دی چې په دې کې اصلي مخرج هم رول لري او خیشوم هم، تر څو په علی وجه الکمال ادا شي. اصلي مخرج او جمع یې د خیشوم د نون دغه د غنې سره، د دې لپاره چې دا علی وجه الکمال ښه واضحه معلوم شي. اوس غنه خو په د میم او نون کې په هر حال کې موجود ده، مخفا حالت کې موجود ده، د ادغام حالت کې موجود ده، صحیح شو، د متحرک حالت کې موجود ده، ساکن حالت کې موجود ده. خو یعنی هغه آني برخه یې ده او زماني برخه یې هغه ده چې علی وجه الکمال بیا ښکاره کېږي چې دلته واقعا هلته دې ته هغه ضرورت نه پیدا کېږي چې ته هغه ته اوس مثلا وعالمین کې چې کوم یا مثلا رحیم 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 متوجه هستې؟ اوس رحیم کې په دې میم کې ته پوزه بنده که تا ته خپله د میم حالات معلومیږي چې دې کې څه وشول. رحیم 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 دغه برخه چې ده دغه آني برخه ده، دا په هر حالت کې شته. او چې کله زماني شو انک انهم عم، دا بیا زماني برخه ده او دا بیا علی وجه الکمال ده، په غنه په ټوله معنا سره څه کېږي؟ ښکاره کېږي. درېیمه خبره دا ده چې ځینې قراو لیکلي دي چې په نون مخفا کې د ژبې لږ دخل هم نشته او د تجوید له ځینې کتابونو څخه د دې خبرې تایید کېږي. خو که غور او فکر وشي او په ټولو مختلفو اقوالو نظر واچول شي نو دا خبره به ترې څرګنده شي چې ژبه په نون مخفا کې هم لوی لاس لري خو ضعیف، او له همدې کبله په نشت حساب شوی دی. صحیح شو؟ لکه په حروف مدو کې په ضعیف اعتماد څخه د قطع نظر خلیل رحمه الله او داسې نورو مخرج جوف بیان کړی دی. همداسې د نون مخفا حال هم دی. حرف خفي من الخيشول لا عمل لسان فيه، دا تعريف ده. حرف خفي من الخيشوم لا عمل لسان فيه، ودا د امام خلیل نظر ده چې په نون مخفا کې دا یو حالت ده، یو خفي حالت ده د خیشوم نوزي، خو د ژبه پکې سرول نه لري. یعنی یو خفي حرف ده چې د سپږمو څخه یعنی پوزې څخه وځي او په ادا کولو کې ژبه هیڅ رول نه لري. اوس که لا عمل لسان ته فکر وکړو نو ژبه په دې کې هیڅ رول نه لوبوي، ځکه چې په نکره د منفي عموم فایده ورکوي. خو که دې خبرې ته صحیح ووایو نو بیا پرې د حرف اطلاق صحیح نه دی. که دا صحیح ووایو نو بیا خو حرف کېدلی نه شي.
نو دلته دا موضوع بیرته دوباره نورم لږ څېړی دی. هغه وایي چې دلته څو خبرې پکې نور هم موجود. لومړی ملا علي قاري رحمه الله د حرف تعریف داسې کوي: صوت يعتمد على مقطع محقق او مقدر. هغه اواز چې محقق یا مقدر مخرج سره ولګي. اوس محقق او مقدر مخرج تاسو ته معلوم دي. محقق مخرج هغه مخارج ته ویل کېږي چې جزء معینې دی. وایي چې صوت حرف څه شی ده؟ يعتمد هغه اواز ده چې ودرېږي چیرته؟ یا په محقق باندې یا په مقدر. دغه ته حرف ویل کېږي. یعنی حرف خپله یو اواز ده. حرف خپله یو اواز. ګوره صوت دا یو اواز ده يعتمد چې دا ودرېږي على مخرج محقق او مقدر. نو مقطع محقق او د حلق اجزا ژبه او شونډې بیان کړي، او مقطع مقدر جوف بیان کړی شوی چې په دې کې لا عمل لسان کې خاص عمل نفي شوی ده. یعنی په دې کې ژبې دخل پکې نشته او جوف ده او د آخر نه شروع کېږي او اواز منځ کې څه کېږي؟ ختمیږي. په همدې وجه باندې جوفي حروفو ته یو نوم ورکړل شوی دی چې شی هواییه. دوهم کې وایي چې د ملا علي قاري رحمه الله د عبارت څخه هم د ژبې عمل څرګندېږي. هغه لیکلي دي چې وان النون المخفى من مخرج الذات ومن تحقق الصفة في تحصيل الكمالات. يعني نون مخفى دا مرکب ده د ذات او حرف او تحقق صفت څخه چې د کمالاتو د حاصلولو لپاره. ذات د حرف او تحقق د صفت دا دواړه وایي دا دواړو د مرکب ده او دواړو د څه ده؟ جوړ ده. درېیمه خبره کوي چې امام جزري رحمه الله په النشر في قراءة العشر کې لیکلي دي: المخرج 17 الخيشوم وهو لغنة وهي تكون في النون والميم ساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من الإدغام بالغنة، فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجها إلى الجوف على الصواب. ولسم نمبر مخرج وای دا د خیشوم ده او هغه د غنې مخرج ده چې په ساکن نون کې د اخفاء ادغام بالغنه په حالت کې وي. ځکه چې دواړو حروفو کې مخرج په هغه کې حالت د صحیح قول پر اساس ل خپل اصلي حالت څخه اوړي. لکه د حروف مده مخرج د صحیح قول پر اساس ل خپل مخرج څخه جوف طرف ته اوړي. خپل مخرج څخه جوف طرف ته اوړي. نو د غنې په حروفو کې هم دا مخرج خپل مخرج څخه خیشوم طرف ته اوړي. اوس هلته د امام فرا په هغه باندې چې و نو د هغې خو د حروف مده لپاره مستقل مخرج نه مانه که نه. الف یې چېرته ویوړه؟ همدې سره حلق ته یې ویوړه. او واو یې راوړه شفت ته او یې راوړه وسط لسان ته د امام فرا په نظر باندې. نو دلته دوی ورته دوه مخرجونه قایل شول، یو د جوف په صورت کې یو د اصلي په صورت کې. دوی وایي که اصلي صورت هم وي د مد په صورت کې دا چې دی نو بېرته اصل طرف ته اوړي. او چې ته مد کوې واو د کوم ځای نه ادا کېږي؟ شونډو نه ادا کېږي. او چې کله ته قالو اوس مد د صحیح د اواز د جوف نه وځي خو اصل ته خو بېرته رجعات یې وکړو که نه. اصل د واو مخرج چېرته ده؟ د شونډو راغونډول. وایي دې نه خالي نه دواړه څه کېږي؟ یو کېږي. دلته دواړه دلته څه کېږي؟ یو کېږي. هم مد برخه او هم اصلي برخه. بیا به ورپسې لیکي چې د باب احکام النون الساکنه والتنوین په تنبیحاتو کې لیکلي دي: الأول أن مخرج النون والتنوين مع حروف الإخفاء 15 من الخيشوم فقط، ولاحظ لهما معهم في الفم لأنه لا عمل لسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهران عنده أو ما يدغمان فيه بغنة. ولنبه تنبیه او لنبه نوٹ خبره دا ده چې د نون او تنوین د 15 حروفو له اخفاء سره د ادا کېدو په صورت کې د اخفاء حروف 15 دي که نه، د هغې د مخرج یوازې خیشوم دی. یعنې د اخفاء په صورت کې مخرج یوازې یعنې دا 15 حروف خو ټول اوس خیشوم نه دي که نه. خیشوم خو نه غوچې ادا کېږي، یوازې غنه ادا کېږي.
دا 15 حروف چې د خپل مخرج نه ادا کیږي دې سره یو پکې خیشوم هم څه کیږي ور اضافه کیږي د اخفاء په صورت کې او لدې حروف ادا کېدو په صورت کې یعنی اخفاء په حالت کې د دې دواړو ادا کېدو لپاره د ژبې او خولې هیڅ رول پکې نشته چې کله دغه نون ساکن وروسته د اخفاء 15 حروف صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقاضع ظالما دا حروف چې راځي په دې کې وایي ژبې پکې داخل نه ده لکه مثلا من قبل ژبې پکې داخله ده یا ان كنتم ژبې پکې داخله ده نه داخله داخل پکې څه ده خیشوم ده ځکه आवाज چیرته ځي خیشوم ته ځي نو په دغه صورت کې د اخفاء په صورت کې او د ادغام په صورت کې دا حروف ټول یو قسم خیشوم بلل کېږي او ځکه چې د دوی आवाज چیرته ځي خیشوم ته ځي د دواړو پکې هیڅ رول نه لري ځکه چې د دوی حروفو اظهار او حروف ادغام بالغنه سره ادا کېدو په حالت کې دا خبره که اظهار حالت کې هم ادا کوي आवाज پوزې ته ځي لکه انعمت نار حاميه وس ان او عم دواړو کې اظهار ده کنه ده आवाज چیرته ځي پوزې ته ځي اوس وګورئ انعمت کومه ده و د پوزه بنده ده خیشوم بنده ده او چې خیشوم خلاصي انعم اظهار د سره د دواړو خو بیا هم आवाज چیرته ځي پوزې ته ځي دا یې وجه نه دی خیشوم چې پکې کوم رول دی کې د خولې او د ژبې رول پکې نشته رول چې پکې ادا کوي نو هغه خیشوم ادا کوي د حروف په ادا کولو کې لدې څخه معلومه شو چې نفي د قید لپاره ده مطلق عمل نه دی یعنی په اظهار او ادغام بالغنه کې چې کوم عمل تر سره کیږي دا په نون مخفا کې نشته اوس کله تحول څخه د انتقال او بدلون معنا واخلو نو بیا به ورسره لا عمل كعمله مع ما يلغمان بغنه سره په ټکر کې راشي هغه داسې چې په محول او محول الهی کې دواړو دخل دی خو ژبه په نون خفیفه کې ډیر لږ رول لري په خلاف د نون مشدد او مدغم بالغنه او می مشدد او مخفا چې په دې کې ژبه او شونډې لوی لاس لري صحیح شو چې کم مخفي نونونه دي کنه یعنی اني په صورت کې الته لږ رول لري او چې کم ځای کې مشدد وي نو الته بیا د دې رول څخه واضح وي او معلومیږي د دې ځای او بل خبره هم معلومیږي چې په نون مخفا کې د ژبې داسې دخل نه وي لکه په نون مشدد او می مشدد کې چې وي او نه د ما بعد حروف مخرج دومره اعتماد وي لکه پر واو یا لام را باندې چې د ادغام بالغنه حالت کې وي ځکه چې په دې حروفو کې ادغام بالغنه صورت دا دی چې نون پر ما بعد حرف له بدلېدو سره لومړنی حرف د خیشوم له آواز سره ادا کیږي یعنی مدغم شوی حرف دلته موږ یو مدغم لرو یو مدغم فيه لرو دا مدغم حرف چې د دې کې چې مدغمیږي او دا مقالته چې دینو د خیشوم آواز سره بیا ادا کیږي یعنی حرف خو نشتا خو آواز د خیشوم د لارې وځي وس من یقول کې نن څه شو आवाज خو شته کنه هغه आवाज د کوم ځای نه راوځي د خیشوم نه راوځي ځکه لکه څرنګه چې نون په یا واو لام را کې مدغم بالغنه کیږي نو هیڅ چا دا له حرف سره تعبیر نه کړ چا مونږ چې دلته دا حرف ده بلکې چې دا غنه ده او غنه د کوم ځای نه ادا کیږي اوس مثلا دلته خبره ده چې دا आवाज ده دا حرف ده کنه نو دلته خو چا دا ونو چې دا حرف ادا شو دی هغه د خیشوم نه وای خیشوم چې دا شو غنه ده ځکه چې دلته ذات نوم بالکل منعدم شو او نه له اصلي حرف سره ارتباط لري یوازې غنه پاتې شو چې محل خیشوم ده په خلاف د نون مخفا چې تعریف داسې شوی دی حرف خفي يخرج من الخيشوم ولا عمل اللسان فيه ولا شائبة حرف آخر فيه دا حرف دا چې د خیشوم نه ادا کیږي او ژبه پکې هیڅ رول نه لري او نه پکې هیڅ بل شک او شبهه شته د بل حرف لپاره چې دلته اوس بل حرف هم موجوده یوازې دغه د غنې خبره کیږي هغه حرف باندې چې غنه کیږي حرف باندې چې اخفاء کیږي په حرف باندې چې ادغام کیږي دغه نوم خلک نه اخلي داسې نه وایي چې نون د خیشوم نه ادا شو میم د خیشوم نه ادا شو څه وایي غنه د خیشوم نه ادا شو صحیح شو
د امام جزري رحمه الله د عبارت څخه دا ثابته شوه چې ژبه په نون مخفي کې هیڅ رول نه لوبوي. په نهایت قول المفید کې دا د کتاب نوم ده. لأن نشر څخه دا خبره ډېره واضحه ښکاري چې لومړی دا خبره لیکلی چې خیشوم د نون او میم غیر مظهر مخرج ده. بیا یې لیکلي دي لا يقال لا بد من عمل اللسان في النون وعمل شفتين في الميم مطلقا حتى في حالة الإخفاء والإدغام بغنة، وكذلك الخيشوم عمل حتى في حالة التحريك والإزهاق. غړ غړ عبارتونه دي. په دې عبارتونو باندې بس سره خوګو د کتاب د النشر عبارتونه دي او النشر في قراءة العشر دا د قراءة سبعه کتاب ده او دا د امام جزري رحمه الله کتاب ده. النشر في قراءة العشر نو سبعه کله چې د خیر سره هلته ورسېدو بیا دا تفصیلاتو باندې هلته خبره کوو. نو هلته دوی په ډېرو وړو جزیاتو باندې خبره کوي، ډېر په وړو جزیاتو باندې چې نون اوس د حرف نه د خیشوم چې دی د حرف نه جدا ده که حرف سره ده دواړه ده. که دواړه ده نو د آیا په دا وخت کې د هر حرف لپاره دوه مخرجه تعینېږي که یو مخرج تعینېږي. دغه جزیاتو باندې خبره ده چې هغه انشاءالله دومره هغه خبره پکې نشته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.